بسم الله الرحمن الرحیم. د 12م ټولګي د فزیک مضمون لومړنۍ موضوع هیله او امید ده چې موضوع به تر پایه راسره تعقیب کړئ. د 12م ټولګي په لومړني څپرکي کې اهتزازونه او څپې دي، یعنې په دې برخه کې به موږ تاسو په اهتزازونو او د هغوی په څپو باندې به بحث وکړو او دا به وپېژنو. خو وړاندې له دې څخه غواړم چې د اهتزازونو او څپو لپاره د فزیک یو ځانګړې څانګه تعریف کړو چې عبارت دي اکوستیک فزیک څخه ده. اکوستیک فزیک د فزیک هغه څانګه ده چې اهتزازونه او څپې تر څېړنې لاندې نیسي، یا اکوستیک فزیک د فزیک هغه څانګه ده چې په دې برخه کې اهتزازونه او څپې او د هغوی ټول مشخصات یا د هغوی اړوند ټول موضوعات پکې تشریح کیږي. خو مهمه خبره پکې دا ده چې په اکوستیک فزیک کې موږ او تاسو اهتزازونه او څپې او اهتزازي حرکتونه تر څېړنې لاندې نیسو. نو په همدې اساس باندې چې اکوستیک فزیک متعارف کړ، غواړو چې په ساده هارمونیکي حرکت باندې بحث وکړو، ځکه ساده هارمونیکي حرکت د موږ تاسو لومړنۍ موضوع ده. ساده هارمونیکي حرکت یا سمپل هارمونیک موشن. سمپل ساده هارمونیکي حرکت یا سمپل هارمونیک موشن. مخکې له دې چې ساده هارمونیکي حرکت باندې بحث وکړو، لومړی مهمه دا ده چې موږ تاسو که چېرته په ورځني ژوند کې یا په خپل چاپېریال کې فکر وکړو، مختلف ډوله حرکتونه به ووینو. د مختلفو ډوله حرکتونو سره موږ تاسو آشنا یو. نو د دې لپاره که چېرته فکر وکړو د حرکت د مسیر له مخې یا د حرکت د لارې له نظره حرکتونه په دوه ډوله دي، تعریفوو یې یوارې، بیا به وروسته له دې څخه چې کله موضوع تشریح کړله د یو ردیف له مخې یا د یو نظم له مخې به وروسته بیا ساده هارمونیکي حرکت ته ورسېږو، په خپل وخت به نوموړی حرکت بیا تعریف کړو. د حرکت د مسیر له نظره د حرکت ډولونه. مخکې له دې چې د حرکت د مسیر له نظره ډولونه ووایو، یوارې مسیر تعریفوو چې مسیر څه شی ده. مسیر د هغو نقطو هندسي محل چې یو جسم د هغه د پاسه حرکت کوي عبارت د مسیر څخه ده، یا د هغو نقطو هندسي جوړښت چې یو جسم د هغه د پاسه حرکت ترسره کولی شي عبارت د مسیر څخه ده. د حرکت د مسیر له نظره د حرکت ډولونه دوه دي، یو مستقیم الخط حرکت ده او دویم منحنی الخط حرکت ده. اول مستقیم الخط حرکت پیژنو. مستقیم الخط حرکت څنګه یې تعریفولی سو؟ مستقیم الخط حرکت د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر یو مستقیم خط وي. په ورځني ژوند کې د موټر حرکت په یو مستقیمه لاره، د یو بل متحرک جسم حرکت په یو مستقیمه لاره باندې عبارت د مستقیم الخط حرکت څخه ده. او مهمه خبره پکې دا ده چې کولی سو دغه حرکت په یو بل ډول باندې ورته تعریف کړو. مثلا د یو جسم د حرکت د پیل نقطه A او د انجام نقطه B ده. که چېرته جسم له A څخه تر B پورې حرکت په حرکت ترسره کړي، دغه ډول حرکت ته مستقیم الخط حرکت ویل کېږي. اوس په همدغه مسیر له نظرې موږ کولی شو نوموړی حرکت په یو بل ډول باندې تعریف کړو او داسې تعریفوو. د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر او محصله دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره څه ډول وي؟ مساوي وي. د حرکت مسیر له A څخه تر B پورې ده، دا هم د حرکت مسیر ده. او که محصله پیدا کوو نو محصله خط هم په د AB په مستقیم خط باندې منطبق خط ده او هغه هم عبارت د AB څخه ده. نو په اساس باندې ویلی شو چې د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر او محصله یې دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره مساوي. دویم منحني الخط حرکت. له نامونه هم معلومیږي چې منحني الخط حرکت مو و کوم حرکت ته ویل کېږي. منحنی الخط حرکت داسې تعریفوو د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر یو منحني جوړ کړي. دا ډول حرکتونه تر ډیره وخته پورې د ستورو په حرکت او داسې نورو حرکتونو کې ترسره کیږي.
په همدې اساس باندې ویلی شو چې که مسیر رسم کړو د دغه حرکت مثلا جسم د A نقطې څخه په حرکت باندې پیل وکول او د B نقطې ته ورسېدل که فکر مو چیرته وي نوموړی مسیر یا نوموړی لار یو منحني خط جوړوي نوموړی منحني خط موږ په هندسه کې په پوره ډول باندې پېژندلی ده یو بل تعریف هم د دغه شکل په ترسیم سره ورته کولی سو د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر او محصله دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره مساوي نه وي محصله یې ورته څنګه ترسیم کولی سو د A نقطه د B سره ترسیم کوو نوموړی ته د محصله خط ویل کېږي اوس که چېرته وکتل شي د A او B مسیر مساوي نه ده یعنې دا معنی چې دا مسیر مو لوی ده وله AB کوم خط څخه د محصلې څخه نو په همدې اساس باندې اوس داسې ویلی شو چې منحني الخط حرکت د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د حرکت مسیر او محصله یې دواړه په خپل منځ کې یو له بله سره یا د محصلې خط دواړه په خپل منځ کې یو له بل سره مساوي نه وي دا حرکتونه مو وپېژندل یا د دغه حرکتونه هم د مسیر له نظره وپېژندل اوس غواړو چې د حرکتونو ډولونه د لومړني موقعیت او انتقال له نظره وپېژنو یعنې داسې به ووایو چې د حرکت ډولونه د لومړني موقعیت او انتقال له نظر څرنګه یې تعریفولی شو څنګه یې ډولونه پېژندلی سو د حرکت ډولونه د حرکت کې موقعیت د انتقال او د مسیر له مخې د حرکت د انتقال او موقعیت له مخې په دوه ډوله باندې ده هر یو بیل بیل پېژندلی شو اول انتقالي حرکت اول انتقالي حرکت څنګه یې تعریفولی شو انتقالي حرکت د هغه حرکت څخه عبارت ده چې یو جسم په ترسره کېدو سره له یوې نقطې څخه و بلې نقطې ته انتقال شي یا په دې معنا باندې چې د هغه حرکت څخه عبارت ده چې د وخت په دوام سره د فاصلې مقدار زیات دی شي معنا او مفهوم دا شول چې که چېرته موږ یو مسیر په نظر کې ونیسو مثلا یو متحرک جسم د A د نقطې څخه په حرکت باندې پیل وکول د B نقطې ته ورسېدل او بیا نوموړی د A نقطه او د C نقطې ته په نظر کې نیسو که چېرته وکتل سي دا د T یو وخت فرض کړو له A څخه تر B پورې او له A څخه تر C پورې دا وخت T2 فرض کړو حتمي ده چې د T2 وخت به ډیر وي او د T یو وخت به کم وي محصلې ته که وکتل سي په شکل کې واضح معلومیږي چې د AB فاصله به د AC فاصله به لویه وي و د AB د فاصلې څخه معنا او مفهوم یې څه شی سول کله چې وخت زیات په نظر کې ونیول سول فاصله زیاته ووهل شو کله چې وخت کم په نظر کې ونیول شو فاصله کمه ونیول شو دا ډول حرکتونو ته انتقالي حرکتونه ویلی شو دویم ډول په نظر کې نیسو دویم ډول غیر انتقالي حرکتونه یا حرکت غیر انتقالي حرکت اوس دا تعریفوو د هغه حرکت څخه عبارت دی چې په ترسره کېدو سره یې د یو جسم لپاره طی شوې فاصله زیاته نه شي نوموړي حرکتونه په یو محدود محیط کې ترسره کېږي نوموړي حرکتونو ته یو محدود انټروال ټاکل شوی ده او په اساس باندې نوموړي حرکتونه ترسره کېږي معنا او مفهوم یې څه شی سول معنا دا سوله چې که چېرته په نوموړي حرکت کې زیات وخت په نظر کې ونیول شي هم فاصله هماغه فاصله وهل شوې ده او په هماغه موقعیت کې نوموړی جسم واقع ده لکه د مثال په ډول باندې د دغو حرکتونو له جملې څخه یو ښه حرکت هم اهتزازي حرکتونه دي که چېرته موږ په نوموړي فنر کې یو اهتزازي حرکت په نظر کې ونیسو که دغه فنر ته اهتزازي حرکت ورکو چې څومره وخت هم په نظر کې نیول شوی وي او څومره چې نوموړی حرکت ترسره کېږي په همدغه موقعیت کې ترسره کېږي یو بل موقعیت ته تللی نه شي نو په همدې اساس باندې حرکت خو ورته ویلی شو موقعیتونه خو تغیر کوي مګر هم د وخت په زیاتېدلو سره نوموړي فاصله زیاتېدلی نه شي دا ډول حرکتونو ته غیر انتقالي حرکتونه ویل کېږي نو دا چې غیر انتقالي حرکتونه مو پېژندل نوموړي له جملې څخه اوس موږ په اسانۍ سره کولی سو اهتزازي حرکتونه وپېژنو اهتزازي حرکتونه څنګه تعریفولی شو اهتزازي حرکتونه یا حرکت
اهتزازي حرکت د هغه حرکت څخه د هغه غیر انتقالي حرکت څخه عبارت ده چې د یو جسم د تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په دوامدار ډول باندې ترسره کړي. لکه د مثال په ډول باندې یوه ساده رقاصه راخلو، مثلا یو تار په همدغه نقطه کې ټینګ شوی ده، نوموړی جسم و یو وزندار جسم ده. که د تعادل نقطه یا همدغه نقطه د او نقطه په نظر کې ونیسو، که جسم موږ د ای نقطې ته ورسو، کله چې د ای نقطې څخه نوموړی جسم پرېښودل سي نو د بي نقطې ته د او د نقطې څخه د تېرېدو څخه به وروسته د بي نقطې ته ورسیږي. دغه حرکت چې کوم تر پایه پورې رسیږي دې ډول حرکت ته اهتزازي حرکت ویل کېږي. ځکه ورته اهتزازي حرکت ویل کېږي چې د تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په مکرر ډول باندې ترسره شو، او ورته یو غیر انتقالي حرکت ویلی شو ځکه چې انتقال نشي کولی. یا نوموړی حرکت بیا هم د یو ځل بیا لپاره په همدغه شکل کې فنر کې موږ تاسو ګورو. که چېرته دغه یو د فنر عادي حالت وي، په نوموړي حالت کې فنر د سکون په حالت کې ده، که چېرته یو فنر کش کړل سي او یا یې دا د حلقو فاصله په مابین باندې کمه کړل شي، نو نوموړی به هغه تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په دوامدار ډول باندې حرکت ترسره کړي. کله چې دا ډول حرکت ترسره کېدو، نوموړي حرکت ته موږ تاسو یو اهتزازي حرکت ویلی شو. او اهتزازي حرکت مو وویلی چې د غیر انتقالي حرکتونو له جملې څخه یو مهم ډول ده. یو بل تعریف هم ورته کولی شو. اهتزازي حرکت د هغه حرکت څخه عبارت ده چې په یو واحد مسیر باندې یو جسم حرکت په دوامدار ډول باندې ترسره کوي. واحد مسیر په دې معنا باندې چې واحد مسیر په دې مفهوم باندې چې مسیر به معلومي او دا به ترسره کېږي. تاسو سلایډ ته وګورئ، په شکل کې ډېر واضح کتلی سویسته. دغه حرکت یو اهتزازي حرکت ده. دا د تعادل د نقطې دا تعادل نقطه ده، د تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په دواړو لوري باندې ترسره شوی ده، مګر هم مسیر یو واحد مسیر، یو مسیر تغییر پکې نه کوي. دا وګورئ یو ربړ، په دغه ربړ کې که چېرته تاسو وګورئ دا د تعادل حالت ده، له دې نه وروسته کش شوی ده د ای نقطې ته. د ای نقطې څخه چې کله پرېښودل سي باید د تعادل نقطې ته راسي، له هغې څخه باید تېر سي یوې بلې نقطې ته ولاړ سي، او په همدغه واحد مسیر باندې باید نوموړی حرکت په دوامدار ډول باندې ترسره شي. د اهتزازي حرکتونو له جملې څخه یو مهم حرکت چې د موږ تاسو فزیک کې لومړنۍ موضوع ده او ډېره مهمه موضوع ده، ساده هارمونیکي حرکت یا سمپل هارمونیک simple harmonic motion. نوموړی حرکت اوس څنګه تعریفولی شو؟ ساده هارمونیکي حرکت د هغه غیر انتقالي یا هغه اهتزازي حرکت څخه عبارت ده چې د تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په مکرر ډول په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې ووهي. معنا دا ده چې هر یو ساده هارمونیکي حرکت یو اهتزازي حرکت ده، مګر هم هر یو اهتزازي حرکت یو ساده هارمونیکي حرکت نه ده. ځکه په دې تعریف کې که چېرته تاسو وګورئ یو واضح توپیر پکې واقع ده، او واضح توپیر پکې دا ده چې په مساوي وختونو کې د مساوي فاصلې پکې ووهل شي. لکه د مثال په ډول باندې نوموړی فنر ته یو ځل بیا متوجه کیږو او په دې کې موږ تاسو نوموړی حرکت تشریح کوو. که چېرته دا فنر وکتل شي نو د ترسره کېدو څخه وروسته دا که په دې ډول باندې پرېښودل سي یو اهتزازي حرکت ترسره شوی ده، ځکه د یو څو مودې څخه وروسته به نوموړی جسم د سکون حالت ته راوګرځي او دا په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې نه وهي. مګر هم ساده هارمونیکي حرکت که چېرته د لاس خولې ورسره په نظر کې ونیول سي او په دوامدار ډول باندې ترسره سي، هیڅ کمی د پکې رانسي، نو نوموړی مفهوم و معنا دا سو چې نوموړی حرکت توقف ته نسي رسېدلی او په مساوي وختونو کې مساوي فاصلې وهي. نو ویلی شو چې ساده هارمونیکي حرکت مو یو اهتزازي حرکت ده، مګر هر اهتزازي حرکت مو بیا یو ساده هارمونیکي حرکت کېدلی نشي. په همدې اساس باندې یو بل ډېر پراخ مفهوم او ډېر واضح تعریف هم ورته کوو، او هغه دا چې ساده هارمونیکي حرکت د هغه حرکت څخه عبارت دی چې ګراف یې د ساین او کوساین تابع په ډول باندې د ساین او کوساین تابع په ډول باندې معنا دا ده چې د ساین او کوساین تابع ګراف د تعادل د نقطې پر شاوخوا باندې په دواړو لوري باندې په یو شان یا په یو ډول باندې ترسره کېږي. که د ساین د تابع ګراف په نظر کې ونیسو وای مساوي ساین د ایکس، نوموړی ګراف په همدې شکل باندې ترسره شي. دا چې دا ګراف د تعادل د نقطې څخه د هغه ماکسیموم لوړ او د هغه مینیموم ټیټه نقطه
دواړه په خپل منځ کې په ټولو حالتونو کې سره مساوي دي نو یو ساده هارمونیکي حرکت ترسره شوی ده او د ساده هارمونیکي حرکت یو ښه خاصیت په دې برخه کې دا ده چې نوموړی حرکت توقف ته بیا نشي رسېدل ځکه په دوامدار ډول باندې باید ترسره شي یا د کوساین د تابع په ډول باندې د کوساین د تابع په ډول باندې بیا په همدغه شکل ترسره کیږي چې په دې ډول باندې د تعادل د نقطې پر دواړو لوري باندې د اهتزاز لمنې یو شانته دي او نوموړی د اهتزاز لمنې به په همیشه یو شانته باید پاتې سي که چېرته یو شانته پاتې نه سي یو اهتزازي حرکت خو ده مګرم ساده هارمونیکي حرکت به نه وي او که چېرته مساوي پاتې سي هم اهتزازي حرکت ده هم هارمونیکي حرکت ده نتیجه یا لنډ او خلاصې داسې ویلی شو چې په اصل کې اهتزازي حرکت کل ده او ساده هارمونیکي حرکت د هغه یو جز ده یعنی هر ساده هارمونیکي حرکت یو اهتزازي حرکت ده مګر هر اهتزازي حرکت بیا یو ساده هارمونیکي حرکت کېدلی نشي له دې څخه وروسته د اهتزازي حرکت مشخصات پیژنو غواړو چې په دې باندې بحث وکړو د اهتزازي حرکت مشخصات د اهتزازي حرکت ځانګړتیا څنګه یې تعریفول څنګه یې پېژندلی سو اهتزازي حرکت څو مهمې ځانګړتیاوې لري او نوموړي ځانګړتیاوې هره یوه یې په خپلوار سره تشریح کوو اول مکمل اهتزاز یا سایکل دویم اهتزازی فریکونسی یا تواتر دریم پیریود یا دوران څلورم د اهتزاز امپلیتود یا د اهتزاز لمن یا د اهتزاز لمن او پنځم هم بود یا څنډه هر یو تعریفو څنګه یې په لنډ ډول باندې تعریفولی سو مکمل اهتزاز که چیرې یو جسم په اهتزازي حرکت کې د یوې نقطې څخه په یو لوري په دوه ځله باندې تیر سي مکمل اهتزاز بلل کیږي یا سایکل ورته ویل کیږي بل اهتزازي فریکونسي د یو مکمل د دورانونو شمیر د یو اهتزازي حرکت د وخت په واحد عبارت د فریکونسي یا تواتر څخه ده د مثال په ډول باندې که چېرته شل حرکته په یوه ثانیه کې ترسره سي موږ وایو چې فریکونسي شل ده دا چې واحد هرتز ده نو په هرتز سره ایښودلی شو دریم پیریود د یو مکمل دوران د ترسره کېدو وخت ته پیریود ویل کېږي دا چې پیریود او فریکونسي په خپل منځ کې یو له بل سره څه ډول ارتباط لري نو واضح کولی سو څلورم امپلیتود یا د اهتزاز لمن اعظمي بود ته په اهتزازي حرکت کې د اهتزاز د امپلیتود ویل کېږي د مثال په ډول باندې موږ تاسو مخکې په سمپل هارمونیک موشن کې وویلې چې دې ته امپلیتود ویل کېږي دا چې په دې برخه کې به په راتلونکي ساعت کې انشاءالله ډېر بحث وکړو نو په ځکه په لنډ ډول باندې تشریح کړو پنځم هم بود یا څنډه ده د یو جسم کیفي نقطې ته د هغه بود یا څنډه ویل کېږي معنا دا ده اعظمي بود امپلیتود ویل کېږي که یو جسم په کیفي ډول باندې همدغې نقطې ته ورسېږي موږ وایو چې دا هم امپلیتود او هم بود خو ممکنه ده چې یو جسم موږ د بي په نقطه کې په نظر کې ونیسو یا د سی په نقطه کې او یا هم په داسې نورو نقطو کې په نظر کې ونیسو د نن ورځې درس مو همدومره و هیله او امید ده چې اعظمي استفاده به مو ورنه کړې وي مننه